عبدالقاهر د افغانستان ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او د کابل پوهنتون نه د سیویل انجینیرینګ سند ترلاسه کړی دی. نوموړی له تیرو 3 کالو راهیسې په نیویارک کې د ودانیو په محکمه کې کار کوي او هغه لومړی پښتون دی چې په دې څوکۍ ګمارل شوی دی. د یو کډوال په حیث هغه وایي چې کله په لومړي ځل دلته راغلو نو د ستونزو سره مخ وو، خو اوس ورته یو دایمي کار ترلاسه شوی دی. دغه زما د زحمتونو نتیجه ده او زه هر افغان پښتون ته چې د هر دنیا د هر ملک نه راځي امریکا متحده ایالاتو ته زه هغوی ته په واضح توګه ویلی شم چې هېڅکله د نه امیده کېږي خپل کوشش د جاري وساتي انشاءالله چې هغوی هم خپل منزل ته رسېږي. منزل خو اوږد وي خو هغه ابتدایي شکل باندې لکه زما چې څه خواهش و چې زه باید یو مسلکي وظیفه ولرم په خپل فیلډ کې او بیا سټي سره کار وکړم نو زه ماشاءالله هغه ته رسېدلی یم. انشاءالله هر انسان او هر افغان او هر پښتون د توان لري چې دغه منزل ته ځان ورسوي. عبدالقاهر وایي په وطن کې حالات سم نه دي او هلته د اوسېدو په مهال ورته څو ځله ډړکې هم ورکړي شوي دي ځکه چې هغه هلته هم د بهر ملکي ادارې سره کار کو، ورته د مرګ خطره وه ځکه یې اسناد راټول کړل او بیا امریکایي دولت ورته د راتللو او د کار موقع ورکړه. په امریکا کې هغه مطمئن دی چې ورسره د کوم بل هیواد د تن سلوک نه کیږي بلکې هغه ته هم هغه حقونه ترلاسه دي کوم چې یو امریکایي وګړي ته ورکول کیږي. په هماغه چوکۍ ټسټ امتحان دپاره زه هم ناست وم او په هماغه چوکۍ امریکایي هم زما په خوا کې ناسته او نور خلک چې امریکې ته راغلي زما په شان امیګرنټ لکه د عربي هیوادونو نه، افریقایي هیوادونو نه، یورپین هیوادونو نه، موږ ټول په یو خونه کې په یو لیول او د یو ټسټ دپاره ناست وو. یعنې دا ما هېڅکله فیل نه کړه چې دلته څه ډفرنس شته دی. صرف ډفرنس دا دی چې ستا د نالج مطابق، ستا د پوهې مطابق هغه څوک چې ډېر زحمت وباسي، زده کړې ښې وي، معلومات یې ډېر وي، تیار وي ورته، هغه ښه چانس ترلاسه کوي. عبدالقاهر وایي چې کله ځایي خلک خبر شو چې دی په افغانستان کې هم د امریکایي ادارو او وګړو سره کار کړی نو بیا لا نور د عزت او احترام په سترګه ګوري. هغوی د دې ډېر زیات قدرداني کوي چې تاسې زموږ د اولادونو سره زموږ اوږه په اوږه کار کړی، هغوی نه حمایت کړی. نو دغه ټکی ما دپاره لږ د خوشحالۍ ځای دی چې کله هغوی په دې خبر شي، دغه معلومات ورته ورسېږي نو بیا ډېره زیاته مرسته هم کوي، خوشحالېږي او قدرداني هم کوي. که څه هم عبدالقاهر د یو کډوال په حیث دلته ژوند کوي او په پیل کې د نوي کلتور سره ورته ژوند ګران و، خو نوموړی دریځ لري چې د خپلو ځینې خوبونو په تکل کې اوس مطمئن دی چې څه ناڅه یې ترلاسه کړل. هغه نورو پښتنو ته هم پیغام لري که څوک یو صلاحیت لري نو په هیڅ یو وطن کې خپل مقصد ترلاسه کول ګران نه دي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک. Come